بس ته خیره سره د نیم کاله مې مسافري وکړه ورځمه چې سبا ځان له د چوټۍ درخواست ولیکم 6 میاشتې چوټي به په زندګۍ کې په پیل ځل دومره خفه شوم چې د دې کس دا خبرې ما واورېدلې. ډېر ښایسته حقیقت یې بیان کړی دی او اکثر کېږي مسافر سړي سه داسې دا څنګه چې ده بیان کړي دي او دا څنګه چې شوي دي د سره ډېر زیات حقیقت پکې پروت دی. ځکه چې یو مسافر چې دی دا د 10 کسانو د زړونو خیال ساتي، خو په دغه 10 کسانو کې داسې سړی نه وي چې دا د مسافر خیال ساتي. څومره مسافر چې هم ګوري نو ډېر شیر کوي او که مسافر نه وي عام کسان هم وي او ګوره یې نو شیر یې کوي ځکه چې په هر مسافر دا تیریږي. راځئ ویډیو وګورئ او خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. بس ته خیره سره د نیم کاله مې مسافري وکړه ورځمه چې سبا ځان له د چوټۍ درخواست ولیکم 6 میاشتې چوټي به راوالم کور ته به لاړ شم د مور پلار سره د وروڼو خویندو سره به د 6 میاشتې په خوشحالۍ تېره کړم. زما ضرور ټلیفون هیر شه. لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل روزانه څنګه یې ښه او خیمه ته څنګه خبر شوې زمانه؟ څه مطلب پوه نه شوم. نه بس هسې خبره مې کوله وایه که نه څنګه دې یاد کړم بس هسې مې یاد کړو نو اختر را روان دی که نه لس ورځې دي ورته او بس تا نه سب پټ پنه لالا ما وی ما ابو او داجي ته څه مه وایه خو ما ماله که دي یو 4 نیم لک روپۍ راولېږلې نو یو موټرسایکل ځان نه اخلم یو آیفون ځان نه اخلم او د سکول یو پیس دو مې ضایع کړي دي دادا نه مې پیسې اخیستې وي خو بیا ما هغه وخوړې نو که هغه 1 نیم لک روپۍ پیس دی هغه دې پکې راولېږلې نو ډېره مهرباني به او کور کې به څه نه وایې ښه چې دا پیسې ما دلې لېږلي دي ښه لالا ښه روزانه بالکل بې فکره شه ټیک ده ټیک راوبې لېږي که نه لالا در وبې لګم بالکل بې فکره شه هېڅ فکر مه کوه ښه ستاسو اخترونه ستاسو خوشحالۍ زما خوشحالۍ وي ابو او دادا ته ټولو ته سلام کوه ښه ټولو ته به سلام ووایم او ډېره مهرباني وعلیکم السلام. دا موږ مسافر ډېر زیات ګناهګار یو تاسو وشو زما خو ارمان و چې زه خپل مور پلار وینم او کلي ته لاړ شم خپلو وړو سره میلاو شم خپلو وروڼو سره میلاو شم خپلو دوستانو سره میلاو شم په دې اختر کې د خپلو ملګرو سره ګپ شپ ولګام مازدیګري ورسره تېر کړم ماښامي ورسره تېر کړم اوس دغه پیسې چې زه لېږم او بیا 6 میاشتې چوټي کوم نو دا خو په ما باندې خرچه ډبلېږي بس زه چوټي نه راخلم ای با مسافر یم چې څه درد تېرېږي په ما تېرېږي الله پاک معیني بس ای با دا 6 میاشتې به نوره مزدوري وکړم بیا به ګورم چې زما وروڼه زما مور پلار او زما کور والا خوشحالې وي زه به سختې تېروم بس دوره یم اختر مبارک شه